په هیواد کې د امن څادر له خورېدو سره د نورو برخو ترڅنګ په صحي برخه کې هم پانګوالو پانګونې ته مخه کړې ده. تازه د کندوز ولایت یو اوسیدونکي د دغه ولایت په مرکز کې په طبي تجهیزاتو سمبال لاسبستریز روغتون جوړ کړی چې موخه یې خلکو ته د روغتیا په برخه کې د لا ښه روغتیایي چوپړتیا وړاندې کول ښودل شوي دي. شفاخانه ظالب باستان دارای 10 بستر می باشه که حدود 32 پرسنل داره که به شکل مستقیم اینجا اشتغال وظیفه کرده و در بخش های جراحی عمومی، داخلی عمومی، بخش نسایی ولادی دیگه به مردم خدمات بخش عاجل مریضان سراپا خدمات ارائه میکنن. له دې سره د عامې روغتیا ریاست مسؤلین د دې روغتون جوړېدل د کندوز ولایت اوسیدونکو لپاره ستره لاسته بولي او زیاتوي چې لا به د صحي برخې د پرمختګ لپاره هڅې وکړي. زموږ غوښتنه د ټولو شفاخانو د مسؤلینو نه دا ده چې ولسونو ته با کیفیته خدمات، ښه خدمات، معیاري خدمات ورته وړاندې کړي. موږ وخت په وخت د خصوصي سکتور شفاخانو نه نظارت کوو، لیدنه ترې کوو او د هغوی کارکرد ګورو. سپارښتنه مو دا ده چې با کیفیته معیاري ښه خدمات ولسونو ته وړاندې کړي. په ورته مهال د کندوز ولایت یو شمېر اوسیدونکي بیا د روغتیا په برخه کې دا یو ښه اقدام یادوي، خو له مسؤلینو غواړي ترڅو ښار کې د بې کیفیته او تاریخ تیر درملو پیرو پلور مخنیوي په برخه کې هم خپلې هڅې لا چټکې کړي. د لوړو چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې مقصد د صحي دواو څخه باید ښه برخمن سو. بې کیفیته دوا باید چې وطن ته رانه وړل سي، باید چې مریضانو ته سم دوا ورکړل سي. د کندوز په زړه کې د لاسبستریز روغتون داسې مهال د روغتیا په برخه کې خپل فعالیت پیلوي چې څو ورځې وړاندې په دغه ولایت کې د شمال ختیځ زون په کچه د مور او ماشوم یو 100 بستري روغتون هم په فعالیت پیل کړی و.